که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو لپاره له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د پاک نظر ثمره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د کوم مسلمان نظر چې پر یوې ښکلې ښځې ولویږي او هغه محض د الله جل جلاله لپاره خپل نظر ښکته کړي، نو داسې ایمان لرونکي نارینه ته د هغه په بدله کې داسې عبادت په برخه کیږي چې د هغه خوږوالی او حلاوت به په خپل زړه کې محسوس کړي. رواه احمد. که د ښکلا او جمال کتنه کول وي نو خپلې ښځې ته دې وګوري او دا هغه وخت کیدای شي کله چې نظر یوازې خپلې ښځې ته خاص وي، او دا هغه وخت ممکن ده چې د واده څخه مخکې ښځې ولیدل شي او خوښه کړل شي او بیا د خوښې سره سم واده وکړل شي. همدې کبله وروسته خرابۍ رامنځته کیږي. بیا ولې دا خلک او انجلۍ د نکاح کولو څخه مخکې یو بل ته د کتلو او خوښولو اجازه نه ورکړل کیږي، د دې لپاره چې د هغوی ژوند د تل لپاره ښه او د خوښۍ څخه ډک وي. مینوالو، که زموږ ویډیو مو خوښوي نو لومړی یې در سره لایک او بیا یې شیر کړئ، او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو در رسي. مینوالو، د چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.